السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، نن بیا ستاسو په درانه چوپړ کې له یو نوې خپرونې سره حاضر یم. خوږو دوستانو، زه به نن بیا تاسو ته د یو محترم شاعر، لیکوال او یو جورنالیست ښاغلي عبدالباري جهاني په هکله معلومات درکړم. هو دوستانو، عبدالباري جهاني د حاجي عبدالاحمد خان زوی دی، د عبدالاحد خان لمسی دی. د ده پلار عبدالاحمد خان په 15 کلنۍ کې د غزني څخه راغلی دی د کندهار سیمې ته په قول د ښاغلي عبدالباري جهاني چې زما پلار په 15 کلنۍ کې له خپل مشر ورور سره یو لفظي شخړه راځي او د هغه په بدل کې څه وخت د دوی لفظي شخړه راځي، دی له خپل مشر ورور څخه خفه کېږي، خوابدی کېږي او په دغه ناراضګۍ په وخت کې دی په پټه باندې راځي د کندهار پر لور باندې پیاده راځي، په پښو راځي. د کندهار پورې را رسېدلی و. په کندهار کې د چمن په سیمه کې له یو هندو تجار سره ویني او بیا هندو تجار چې څه وخت خط لیکي، دی د یو املا غلطي وراباسي، هغه حق حیران کېږي چې عبدالاحمد خانه ته هم په خط پوهېږې؟ د ښاغلي جهاني پلار ورته وایي چې هو بلې زه په لیک او لوست پوهېږم. بیا هغه هندو دی له ځانه سره منشي اخي، ورسره منشي کېږي. د یو څه وخت بعد بیا دی هم تجارت شروع کوي، هم د لې په کندهار کې میشت کېږي او څو وخت بعد د لې هم واده کوي په کندهار کې. آخر پای ښاغلی عبدالباري جهاني په کندهار کې په 1948 کې زیږېدلی دی. په کام هوتک دی. لومړنۍ زده کړې یې د میرویس نیکه په لیسه کې کړي دي او بیا یې په 1972 عیسوي کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی هم پای ته رسولی دی. جهاني له لوړو زده کړو څخه وروسته په پښتو ټولنه کې په کار بوخت شو. د کابل مجلې مسؤل مدیر هم پاته شوی دی. په کال د پوهنې په وزارت کې هم کار وکړ. دوه ځله بیروت ته هم سفر وکړ. کله چې په هیواد کې حالات ګډوډ شول، حالات خراب شول، نو دی په 1981 عیسوي کال کې پاکستان ته کډه کولو ته اړ شو. هلته یې 2 کاله تیر کړل او بیا یې د امریکې غږ راډیو ته ازموینه په بری پای ته ورسوله. د امریکې متحده ایالاتو ته د کار کولو لپاره کډه شو او هلته یې تقریبا 22 کاله کار وکړ. د امریکې په پښتو خپرونه کې د امریکې غږ راډیو چې کومه پښتو خپرونه ده، په دې کې متواتر 22 کاله کار وکړ. خیر کار یې په 2010 عیسوي کال کې تقاعد واخیست، یعنی ریټایرمنټ یې واخیست او ریټایر شو او له دې کار څخه ولاړ. ښاغلی عبدالباري جهاني د 2015 عیسوي د اپریل څخه بیا د 2014 عیسوي د نومبر پورې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر هم پاته شو. آخر کار دا وزارت هم پریښو او بیرته امریکا ته ستون سو چې تر دمګړۍ پورې هم هلته په امریکا کې اوسیږي. دوستانو، د ښاغلي عبدالباري جهاني صاحب تاسو ډیر شعرونه اوریدلی وي. خوږو دوستانو، د عبدالباري جهاني صاحب کلامونه ډیرو سندرغاړو په خپلو خوږو اوازو کې هم ویلي دي. تاسو یې اورېدلی سئ، لکه د محترم ناشناس او داسې ډیر ګڼ نور سندرغاړي دي چې زه نومونه ټول یادوم ډیر وخت به واخلي. خوږو دوستانو، تقریبا په 2004 کې په 4 یا 5 عیسوي کال کې ښاغلی عبدالباري جهاني صاحب د پښتو ادبي غورځنګ د مشر صادق ژړک لخوا یو ارکوټ ته راوغوښتل سو چې په کوټه کې په دې پروګرام کې زه په خپله هم حاضر وم. ما هم هلته شتون درلود. د ده په ویاړ یو درنه غونډه جوړه سوې وه چې د دې غونډې د دریځ چارې زموږ او ستاسې ښاغلي ځوان شاعر محمد نعیم آزاد صاحب پر مخ وړلې او جهاني صاحب ناست و. دغه په حضور کې اول شاعر زه وم چې ما ته محمد نعیم آزاد صاحب بلنه راکړه، ځکه چې ما
د جهاني صاحب په درناوي کې یو نظم لیکلی و. زه به اول هغه نظم هم تاسو ته وړاندې کړم. وای په پښتونخوا کې وایو تا ته هر کلی جهاني، په پښتونخوا کې وایو تا ته هر کلی جهاني، ستا په راتګ باندې خوشحال سو هر سړی جهاني. په پښتونخوا کې وایو تا ته هر کلی جهاني، ستا په راتګ باندې خوشحال سو هر سړی جهاني. هر کله راشې په بڼو سترګې درنیږي کله، هر کله راشې په بڼو سترګې درنیږي کله، پښتون وطن دی په میلمه څوک خفه کیږي کله. ته په رښتیا چې جهاني یې تا جهان پیژني، ته په رښتیا چې جهاني یې تا جهان پیژني، هم د لیکوال پیژني هم د شاعران پیژني. په امریکا کې د پښتو ژبې خدمت کوي ته، په امریکا کې د پښتو ژبې خدمت کوي ته، صد افرین دی پر تا څومره همت کوي ته. د پښتنو مینه د زړه کې ده صفا پښتون یې، تا پښتو کله نه کړه هیره په رښتیا پښتون یې. د څومره لیرې ته راځې د پښتنو لپاره، د څومره لیرې ته راځې د پښتنو لپاره، خپل وطنوال در باندې ګران دی د هغو لپاره. چا ټوپک واخیست خپل وطن کې هدیرې جوړې کړې، چا ټوپک واخیست خپل وطن کې هدیرې جوړې کړې، تا خپل وطن ته ملي سرود او ترانې جوړې کړې. هر څوک لري ډیر ارمانونه پوره کیږي کله، هر څوک لري ډیر ارمانونه پوره کیږي کله، د هر سړي ټول ارمانونه نو ختمیږي کله. دا یو ارمان می شو پوره چې د مودو ارمانو، د جهاني صاحب د مجلس او د لیدو ارمانو. هو رښتیا هم په هغه شپه د ښاغلي عبدالله جان نورزي صاحب میلمانه وو چې یو درنه ماښامنۍ یې راکړه، ټول ملګري را سره حاضر وو. هلته مې د جهاني صاحب سره خوندور مجلسونه وکړه. او دوستانو په پای کې به زه تاسو ته د ښاغلي جهاني صاحب چاپ سوي اثار در وپېژنم چې د جهاني صاحب چاپ سوي اثار کوم دي، کتابونه یې کوم دي. ورکه مینه، پایکوب، د سباون په تمه، شپېلۍ، کویتور، راز و نیاز، کوثر، معراج، فردوس، پند او عبرت، د مشکو کاروان، د پښتو په سور او تال، د غربي سندرو شرنګ، غربي ګلونه شرقي لمني، بګت کبیر د پښتو په بڼ کې، د خیام رباعیات، کومندان ناول، هرات پښتانه او ستره لوبه، د فولکلوري نکلونو لنډ تحلیل، ادبي پلټنې، تاریخي څېړنې، پښتو، د پښتو شعر هنداره، زما ژوند. دا د ښاغلي جهاني صاحب چاپ سوي اثار دي. او لدې سره سره د جهاني صاحب ډیر مشهور شعرونه به تاسو وخت پر وخت پر ریډیو او پر ټلویزیون اوریدلی وي. که تاسو اوس هم شوق لري چې د جهاني صاحب شعرونه واوري، نو زما پر یوټیوب چینل باندې نور هم پراته دي او د ډیر مشهوره شعرونه دي، لکه موږک شعر، د دروغ وایانو کیسه، شیخ نصرالدین او د جنازې کالی او داسې نورې هم په سلګونو شعرونه دي. دغه تاسو پر یوټیوب باندې کتلی سئ. خوږو دوستانو، زه نور ستاسو قیمتي وخت نه اخلم. په پای کې به د جهاني صاحب د شعرو یو نمونه هم تاسو ته ووایم. د ده د غزلو څخه یو غزل درته وایم. له دې مخلوق او له دې شار سره مینه لګیږي، له دې مخلوق او له دې شار سره مینه لګیږي، د دې رنګونو له بازار سره می نه لګیږي. پر خپلو پښو د خپل قاتل غیږې ته نه ورځمه، پر خپلو پښو د خپل قاتل غیږې ته نه ورځمه، پر خپل جنون له دې اقرار سره می نه لګیږي. دومره ساده نه یم چې خپل قاتل می وستایمه، دومره ساده نه یم چې خپل قاتل می وستایمه، د سرو منګلو له سنگار سره می نه لګیږي. پتنګ خو نه یم چې د عقل برخه نه لرمه، پتنګ خو نه یم چې د عقل برخه نه لرمه، د ښکلي شمې له انګار سره می نه لګیږي. یوه شیبه چې د نقاب
شي د خمارو سترګو یوه شیبه چې دی نقاب شي د خمارو سترګو د تورو زلفو له ښامار سره مې نه لګېږي زه به درځم چې نه سپوږمۍ وي نه غمازې سترګې زه به درځم چې نه سپوږمۍ وي نه غمازې سترګې ستا په کوڅه کې له اغیار سره مې نه لګېږي ساقي نن مه کوه د خم د تشېدو خبرې ساقي نن مه کوه د خم د تشېدو خبرې شپه د مستۍ ده له خمار سره مې نه لګېږي چې نه مطرب وي نه یاران ډکې پیالې کړي تشي چې نه مطرب وي نه یاران ډکې پیالې کړي تشي له تش چمن او لالهزار سره مې نه لګېږي جهاني نن مې له زاهده نه وې واورېدله جهاني نن مې له زاهده نه وې واورېدله وایي منصور یم خو له دار سره مې نه لګېږي. دا و خوږو دوستانو د ښاغلي عبدالباري جهاني په هکله یو څه معلومات. خوږو دوستانو که مې چیرې ویډیو خوښه سوي نو لطفا زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تر راتلونکي ویډیو مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه ژوندي اوسئ.